السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. عصمت الله رحماني یم، یو ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې ما مخکې د کاین ماسټر لومړی درس تاسو سره شریک کړی و، اوس غواړم د کاین ماسټر دوهمه برخه تاسو سره شریکه کړم او څنګه کولی شو په کاین ماسټر کې ښکلې ویډیوګانې د یوټیوب، فیسبوک، انسټاګرام او یو ټیک ټاک لپاره جوړې کړو. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شي. دوستانو، که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې ورسره د زنګولي نښان کېکاږئ او په آل بټن باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې تر تاسو در ورسیږي. او دوستانو، ویډیو لایک او شیر کړئ تر څو نور دوستان هم ورنه ګټه واخلي. ځو دوستانو، د ویډیو په لور لومړی ځو، کاین ماسټر راخلاصوو. کله چې مو کاین ماسټر راخلاص کړو دوستانو، دلته د چپ لاس کې کوم اپشن دی، دا ما تاسو ته په لومړۍ ویډیو کې درښودلی وي. دوستانو، که چېرته تاسو لومړۍ ویډیو نه یې لیدلې نو تاسو لومړی زموږ یوټیوب چینل ته ولاړ شئ. پلای لیست کې د کاین ماسټر کورس په نامه باندې فولډر ده، په هغه کې زموږ لومړنۍ ویډیو وګورئ او وروسته بیا همدا ویډیو تعقیب کړئ تر څو تاسو ښه وپوهېږئ چې څنګه ویډیو جوړه کړو. دوستانو، کله چې مو کاین ماسټر راخلاص کړو نو دوستانو، ما تاسو ته په تېره ویډیو کې دغه چپ لاس ته کوم اپشنونه چې دا مې ټول تاسو ته درښودلي ول، او ورسره هم دغه ښي لاس ته کوم اپشنونه چې دي دا مې هم درښودلي وو، او د لیر اپشنونه مې هم تاسو ته ښودلي وو. اوس دوستانو غواړم دغه نوي اپشنونه کله چې موږ تاسو په بکګراوند باندې کلیک وکړو، دلته نوي اپشنونه زیات مختلف اپشنونه راځي. دوستانو، غواړم دا تاسو ته در وښایم. دلته راځو، لومړی د کټ اپشن ده. کله چې موږ تاسو کټ اپشن باندې کلیک وکړو، دا کټ اپشن د ویډیو د کټ کولو لپاره استفاده کیږي، د عکس د کټ کولو لپاره استفاده کیږي، د بکګراوند کټ کولو لپاره استفاده کیږي، همدارنګه د اډیو د کټ کولو، د لیکنې د کټ کولو لپاره استفاده کیږي. کله چې دوستانو موږ تاسو په کټ اپشن باندې کلیک وکړو، دلته موږ تاسو سره څلور اپشنونه اضافه کیږي. که چیرې موږ تاسو غواړو چې د ویډیو ښي طرف ویډیو د موږ تاسو کټ سي یا عکس یا بکګراوند هر څه سي، نو په لومړي سر باندې چې موږ کلیک وکړو دوستانو، وینئ موږ به له ښي طرف نه یا د ویډیو له سر نه ویډیو کمه سي یا کټ به سي. او که چیرته غواړو دوستانو چې موږ تاسو د ویډیو اخرنۍ برخه هر څومره چې موږ تاسو ورته انتخاب کړو کټ کړو، په دویم اپشن باندې کلیک کوو نو زموږ به د ویډیو اخرنۍ برخه کټ سي. دوستانو، بل دریم اپشن د دې لپاره ده، کله چې غواړو موږ یوه ویډیو په مابین د ویډیو کې کټ کړو، په منځ د ویډیو کې یوه برخه غواړو لرې یې کړو، نو دریم اپشن باندې کلیک کوو. دلته چې موږ کله کلیک وکړو دوستانو، اوس دې ته دا لازمه ده چې موږ تاسې هغې ته هغه ساحه چې څومره موږ تاسې غواړو دا انتخاب کړو. دوستانو، ما دغه ساحه ورته انتخاب کړه، دویم وار په همغه اپشن باندې کلیک کوو. اتومات به دلته موږ تاسو سره دوستانو دوه د مثبت علامې یا د جمع علامې اضافه سي، په مابین ساحه موږ تاسو ته انتخاب کړې ده. غواړو چې دا کټ کړو نو دلته په ډیلیټ بټن باندې کلیک کوو. کله چې دا کلیک کړو دوستانو، دا کټ سوله. نو بل دوستانو څلورم اپشن د دې لپاره ده، کله چې موږ غواړو د دې بکګراوند نه عکس واخلو او د ویډیو په منځ کې اضافه کړو، نو په څلورم اپشن باندې کله کلیک وکړو دوستانو، اتومات له بکګراوند نه عکس اخیستل کیږي او د ویډیو په مابین کې اضافه کیږي. دوستانو، اوس راځم دوستانو، دا دویم اپشن تاسو ته درښایم. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، دلته کله چې موږ تاسې غواړو یو عکس زوم کړو، یعنی لرې کړو، وړې کړو، غټې کړو، د همدې لپاره استفاده کیږي. کله چې په لومړي اپشن باندې کلیک وکړو نو د ویډیو لومړی سر کې به عکس که موږ غټ کړو یا یې وړ کړو، د ویډیو په لومړي سر کې به دا غټ یا وړ راځي. او که په دوهم اپشن باندې کلیک وکړو نو د ویډیو اخر کې به هغه عکس یا غټ یا وړ وي. دا د ویډیو که یې که عکس یې هغه به په اخر سر کې یا وړ یا غټ یې څرنګه چې موږ تاسو انتخاب کړی. او که غواړو چې موږ تاسې ټوله عکس یو رقم راسي نو په مساوي باندې کلیک کوو تر څو له اول تر اخر نه پورې عکس په یو حالت باندې راسي. دوستانو، راځو دریم اپشن د دې لپاره استفاده کیږي، کله چې موږ غواړو د عکس ته تغییر ورکړو، یو بغل نه بل بغل ته واړوو یا یې کته نه پورته واړوو یا تغییر ورکړو، اوږد یې کړو یو بل طرف نه، نو دا دوستانو د دې لپاره استفاده کیږي. راځو بل دوستانو د لاندې کلیپ ګرافیکس ده. کلیپ ګرافیکس یا دا د څه شي لپاره استفاده کیږي؟ کله چې په دې باندې کلیک کوو، موږ تاسې غواړو په ویډیو کې یو رقم ډیزاینونه اضافه کړو چې هغه د ټریول یا تیارې شکل پکې راولو یا بل کوم شکل. دلته مختلف شکلونه دي دوستانو چې دا شکلونه په همدې کې راځي. که د ټریول ورته انتخابوو، که
بله کوم نور اپشنونه دي، نور رقمونه دي، دا موږ ته انتخاب کړو دوستانو. په دې کې مختلف رنګونه دي، نو دا به موږ په ویډیو کې راځي. که چېرته غواړو موږ لیکنه ورسره اضافه کړو یا خپل نوم ورسره اضافه کړو، نو دوستانو دا به دلته پکې راځي. بل دوستانو راځو کلر فلټر ته. کلر فلټر کوم کارونه سرته رسوي دوستانو؟ دلته چې راځو موږ غواړو خپل ویډیو یا عکس رنګ ته تغییر ورکړو، شین یې کړو، تیز یې کړو. هغه همدې لپاره دلته دوستانو مختلف رنګونه دي. هر رنګ چې موږ تاسې غواړو ورته انتخاب یې کړو، نو هغه به زموږ ویډیو په هماغه شکل باندې رنګ تغییر کوي دوستانو. هر رقم رنګ چې موږ تاسې ورته انتخاب کړو، په هماغه رنګ باندې به موږ تاسې عکس تغییر کوي دوستانو. که چېرته نه غواړو چې دغه لرې کړو او نه یې غواړو چې استفاده یې کړو، نو په ناون باندې کلیک کوو، نو زموږ ویډیو به بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي دوستانو. بل راځو بل اپشن چې دا اډجسټمنټ چې دا کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو، دلته موږ کولی شو د خپل عکس رنګ تیز کړو یا یې خپ کړو، نو دا دوستانو د دې لپاره استفاده کیږي. وینئ دوستانو کله چې دې کې تغیرات راولو، سپین او هر رقم چې موږ تاسې خپل خوښې رنګ انتخابول هماغسې کیږي دوستانو. وینئ دې کې مختلف رنګونه راځي، مختلف شکلونه دي، په هر رقم باندې چې تاسو خوښ وو هماغسې تغییر ورکولی شئ دوستانو. بل دوستانو کله چې موږ تاسې په دې بیکګراونډ باندې کلیک وکړو، په دغه چپ لاس کونج کې درې ټکي اضافه کیږي. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، موږ دلته ډوپلیکیټ یعنې له دې لیار نه بل بیکګراونډ، له دې بیکګراونډ نه بل بیکګراونډ د دې په منځ کې اضافه کول غواړو، نو په دې دوم اپشن باندې کلیک کوو. وینئ اتومات دوستانو زموږ تاسې سره یو دوم لیار یا دوم بیکګراونډ اضافه شو. د هغه بیکګراونډ په مقابل کې په دې کې مابین کې موږ تاسې کولی شو تغیرات پکې راولو، هر رقم چې جوړولی شو جوړوئ دوستانو. دوستانو کله چې مو ویډیو راواخیسته، دلته موږ تاسې سره نور مختلف اپشنونه اضافه کیږي چې هغه لومړی د کټ اپشن ده، لکه څنګه چې ما تاسې ته په عکس کې در وښودل. دوهم د کرپ اپشن ده، غواړو چې موږ خپله ویډیو کرپ کړو، په فل سکرین کې راسي، نیم سکرین کې راسي، یا سکرین یو بغل ته راسي یو بغل ته رانسي. دا دوستانو د دې لپاره استفاده کیږي. که نه غواړو چې موږ دا استعمال کړو، نو په اپ باندې کلیک کوو او دا بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي. او بل دوستانو دلته د ساوند یا غږ اپشن چې ده، په دې کې دوستانو دا عموم په ډیسل باندې د ویډیو عادي حالت اواز چې کوم د ویډیو دغه په سل که غواړو چې موږ د دې ویډیو اواز ټیټ کړو، له خپل عادي حالت نه یې ټیټ کړو، نو دا له سل نه کته راولو، د موږ د ویډیو اواز به ټیټ وي دوستانو. زه غواړم د دې ویډیو عادي حالت اواز یو دقیقه تاسو ته در واوروم، بیا له وروسته پکې تغییر راولم چې دې کې څومره تغییر راځي. دوستانو ویډیو پلی کوو، اوس غواړو د دې په اواز کې تغییر راولو. نو دا که غواړو چې موږ د دې اواز نری کړو، چپ طرف ته یې لږ بیایو. اوس ویډیو پلی کوو، د دې اواز ډېر دروند راغی. که غواړو چې د دې غږ نری کړو، نو خوا ته یې کلیک کوو. ځیګر تل وي زه به کله کله یمه. نو دوستانو تاسو په دغه درې اپشنو کې کولی شئ د ویډیو اواز نری کړئ، ډبل یې کړئ، ټیټ یې کړئ، لوړ یې کړئ. دوستانو د اواز د بدلولو لپاره هم په کاین ماسټر کې بل اپشن شته. غواړئ چې تاسې اواز بیخي ورته بدل کړئ، تغییر ورکړئ، هغه دلته د لاندې راځو دوستانو وینئ وایس چینجر کې، او دلته بیا موږ تاسې والیوم کې، په دې کې بیا مختلف اوازونه ورته انتخابولی شو. دوستانو نننۍ ویډیو همدومره بس وله. د کاین ماسټر پاتې برخې به په راتلونکو ویډیوګانو تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې. دوستانو ویډیو لایک او شیر کړئ، تر څو نور دوستان هم ورڅخه استفاده وکړي.